ژوند. اوس تاسې پام د مولوي محمد اسحاق نظامي هغې وینا ته راګرځوو چې د رښتینې ژوند په اړه یې اورولې ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم او كما قال الله تعالى وتبارك جل جلاله. ډیرو درنو اوریدونکو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روحاني او نفسیاتي سکون کتاب د وینا له مخې په نبوي دور کې په مدینه منوره کې څو یهودي قبیلې استوګنې وې، یعنې هلته یهودي قبیلې په مدینه منوره کې اوسېدلې. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې په لویه لاره کې یوه جنازه تیریږي. دا جنازه د چا ده؟ د یهودیانو ده. دا چې دا مهال ناستو پیغمبر علیه السلام نو د جنازې په لیدلو سمدستي ولاړ شو. دا وخت یو ملګری ورته وایي یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته چې ای د الله رسوله، دا خو د یهودي جنازه ده او ته د تعظیم لپاره ولاړ شوې. نبي علیه السلام ځواب ورکوي آیا یهودي انسان نه دی؟ له حضرت جابر ابن عبدالله څخه روایت دی، ده وویل یو وخت یوه جنازه تیرېده. الله صلی الله علیه وسلم ورته ولاړ او موږ هم ودرېدلو. موږ ورته وویل چې یا رسول الله، دا خو د یهودي جنازه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رحمتا للعالمین دی وویل چې کله چې مو جنازه ولیدله نو ولاړېږئ. دا هغه یهودیانو قدرمنو اوریدونکو، دا هغه یهودیانو چې پیغمبر تعظیم کړلو چې د دې یهودیانو لاسه شپه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام او دښمنیو بوختو. دا خدای مبارک بیا هم د انساني کرامت په خاطر د هغوی جنازې وغورځولو. عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحضرت عبدالرحمن ابن أبي ليلى څخه مې واورېدل، ده وویل سهل ابن حنیف او قیس بن سعد په قادسیه کې ناستو، نو یوه جنازه پرې تېرېدله. دوی دواړه ولاړ شول. دوی ته وویل شول دا خو د همدې ځمکې د ذمي جنازه وه، نو تاسو څنګه ودرېدلی؟ نو دوی وویل یو وخت په رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه تېرېدله، دی ولاړ شو. ورته وویل شول دا خو د یهودي جنازه وه یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا دا نفس نو؟ قدرمنو اوریدونکو، د یهودي جنازې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړېدل د دې خبرې څرګند ثبوت دی چې د ده په زړه کې له بشریت سره څومره مینه او محبت پروت. ځکه قرآن کریم وایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دا ګوره ښکاره ثبوت دی چې د نبي علیه السلام په زړه کې له بشریت سره څومره مینه او محبت چې د یو یهودي جنازې ته ودرېږي. رسول الله په حدیث کې وجه دا بیان کړي چې الیست نفسا، آیا دا نفس نو؟
له دې څخه ښکاري چې انسان په هر حال د احترام وړ دی د هیڅ عذر پر بنسټ احترام نشي ختمېدی حقیقت دا دی چې ټول انسانان د یوه الله تعالی پیدا کرده دي ځکه خو خپله الله تعالی فرمایي ولقد کرمنا بني آدمه یعنې موږ انسان ته عزت ورکړی دی په نور مخلوقاتو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحة یعنې دین د خیرخواهۍ نوم دی چیرته چې خیرخواهي نه وي هلته دین نشته ګوره ته چې یو غیر مسلم ته د اسلام دعوت ورکې نو ښکاره ده چې ته یې خیرخواهي غواړې هغوی ته یوه له هر څه څخه ستره تحفه چې اسلام دی هغه وررسوي له دوزخ یې راګرځوي او د خپل رب فرمانبردارې جوړوي او خیرخواهي له مینې او محبته پرته کله شونې ده الله تعالی فرمایي ما تاسې ټول یوه پلار او مور آدم او هوا څخه پیدا کړي یاست نو ښکاره خبره ده خپلو انساني ورونو ته د حق پیغام رسول په اعلی اخلاقو سره کیدی شي پوهیږي د الله تعالی آخري رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او هم نور ټول انبیاء علیهم السلام له دوستانو او مخالفینو سره له څومره عالی اخلاقو کار اخیستلو زیاتره وګړي خو د دوی د ښو اخلاقو له کبله مسلمانېدل افسوس او سل افسوس چې زموږ د ناوړو اخلاقو له کبله خو د ډیرو خلکو له اسلام نفرت کی حتی مسلمان رانه زړه توری دی کافر خو پرېږده الله تعالی دې د نن ورځې مسلمانانو ته عقل او هدایت نصیب کړي ګورې قدرمنو اوریدونکو جنت د کائناتو د خالق د گاوند دوهم نوم دی د خالق په گاوند کې دا راز انسان هیڅکله هم ځای نشي موندلی چا کې چې د تشدد او نفرت حسد بغض و عداوت طبیعت وجود لري د خالق په گاوند کې دا راز انسان هیڅکله هم ځای نشي پیدا او نه ځای موندلی شي په چا کې چې د تشدد او طبیعت او مزاج وجود لري کوم انسان چې د جنت حریص وي څوک چې د خالق په گاوند کې د ژوند کولو تمنا او ارزو لري کوم وګړی چې د خپل رب د ملاقات شوق لري د هغه لپاره د فرض په درجه کې ضروري ده چې له زړه څخه دی د نفرت او تشدد مکمله خاتمه وکړي په اوسنۍ نړۍ کې تشدد د جهنم نماینده ده او محبت د جنت نماینده ای راشه د خالق له مخلوقاتو سره مینه وکړو تشدد او نفرت تر شا وغورځو رحمان او رحیم رب په مینه کولو خوښیږي او له نفرته نفرت کیږي حضرت ابو عبدالرحمن محمد بن حسین رحمه الله فرمای یوه میرمن د عایشې په نامه ډیره لویه عابده پرهیزګاره ښځه وه دغه عابدې ښځې خپلې لور ته نصیحت کولو نو داسې ورته وویل چې ای لورې په هغه شي چې فنا کیږي مه خوشحاله کیږه او په هغه صورت کې چې له منځه ولاړ شي مه ورپسې غمجن کیږه د الله تعالی په عبادت او بندګۍ کې د خوښۍ احساس کوه او له دې څخه چې د الله تعالی له پام او نظره ونه غورځېږي ډیره ویرېږه لوري وایي قصه کوي زما مور به ویل دا واقعیت ومنه لوري هر څوک چې په یوازیتوب کې له مخلوق څخه د ویرې او خوف احساس وکړي موږ ویلی شو چې تر اوسه له الله تعالی سره محبت نه دی پیدا کړی هر څوک چې په یوازیتوب کې له مخلوق څخه د ویرې او خوف احساس وکړي موږ ویلی شو چې تر اوسه له الله تعالی سره محبت او الفت نه دی پیدا کړی او هر څوک چې د الله تعالی له بندګانو څخه یو بنده سپک وګڼي توهین کړي نو تر اوسه لا د خپل پروردګار معرفت نه دی حاصل کړی ځکه څوک چې خالق غواړي هرومروي
له مخلوق سره هم محبت کوي. د صحیح بخاري او صحیح مسلم په یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن صفت داسې بیانوي: لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مؤمن له یوه سوري څخه 2 ځله نه چیچل کیږي. دا هم صحیح ده لکه دا بعد چې وایي باید دی چې له یوه سوري نه 2 وارې مار ټک در نه کړي. خو اصلي خبره دغه حدیث د تمثیل په ژبه دا راښیي چې مؤمن باید د غلط اقدام د یوې ګناه دوباره تجربه ونه کړي، چې یوه ګناه یې وکړه بیا د باید تکرار نه کړي. په یو معامله کې یو ځل غلط اقدام د هغه لپاره کافي ګرځي، 2یم ځل باید تکرار ته زړه ښه نه کړي. په مؤمن کې دغه صفت څنګه راتلی شي؟ په مؤمن کې دغه صفت څنګه راتلی شي؟ د دې علاج توبه ده. ایمان چې د انسان په دننه کې کوم فکر پیدا کوي د هغه یو اړخ توبه ده. د توبې لفظ معنا بیرته راګرځېدل او رجوع کول دي، یعنې مطلب چې دغه ګناه نه پښیمانتیا اختیار کړي او د هغې نه راوګرځي. یعنې یو انسان که په هیره یا یو غلطۍ د یوې غلطۍ مرتکب شي، د یوې ګناه مرتکب شي، نو سمدستي په زړه کې د غلطکارۍ او پر هغې د پښیمانۍ احساس راپاري. دغه احساس دومره شدید او له طاقته ډک وي چې سمدستي په فعالیت پیل کوي چې بالاخره له ناوړه حالت څخه د اصلاح و طرف ته راګرځي. دې ته توبه وایي. ایمان دا دی چې پر انسان باندې دا حقیقت منکشف شي چې هغه په دې دنیا کې آزاد نه ده، بلکې د یو قادر مطلق الله تعالی تر نګرانۍ لاندې ده او یوه لمحه هم د هغه له نظره نه لویږي، بلکې هغه د ظاهر او باطن د ښکاره او پټې دواړو نظارت او کتنه کوي. او حتما یوه داسې ورځ را روانه ده چې الله تعالی به زموږ د ټولو اعمالو حساب اخلي، ناکام نه راولي. کله چې پر یو کس دغه قوي حقیقت منکشف نو هغه ډیر حساس شکل غوره کوي د دې لپاره چې پر کومې غلطۍ قائم پاتې نشي. که په یوه اتفاقي سبب له هغه څخه کومه غلطي صادریږي نو فورا په زړه کې یو قوي احساس په راخوټېدو پیل کوي، له هغې غلطۍ څخه توبه باسي او د الله طرف ته رجوع کوي. پر غلطۍ باندې د اصرار نه کولو جذبه چې د مؤمن په زړه کې د آخرت په نسبت پیدا کیږي همدغه د دنیا په معاملاتو کې په لازمي توګه ظاهري. آخر دغه صفت د مؤمن د شخصیت یو حتمي جز ګرځي او دا د دې خبرې ضمانت کوي چې مؤمن پر غلطۍ قائم نه پاتې کیږي، بلکې تر یو غلط اقدام وروسته 2یم ځل د هغه تجربه نه تکراروي. قدرمنو اوریدونکو، صحیح عمل د انسان د سنجیدګۍ او صحیح فکر نتیجه وي. صحیح عمل د انسان د سنجیدګۍ او صحیح فکر نتیجه وي او غلط عمل د دې برعکس. عقلمن او صحیح فکر لرونکی انسان تر عمل کولو وړاندې د هغه پایلو ته ګوري، د هغو نتیجو ته ګوري، ځکه خو تل محتاط روش غوره کوي او له غلط اقدام څخه ځان ژغوري. غیر سنجیده انسان داسې نه وي، بلکې هغه د خپلې بې فکرۍ او بې احتیاطۍ په خاطر د غلطۍ مرتکب او د پښیمانۍ ښکار وي. شریف انس د څخه روایت دی چې الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الله رسول وای قسم دی په هغه ذات چې زما نفس په لاس کې دی، په ید بلا کیف کې دی، له تاسې څخه به هیڅوک تر هغو پوره مؤمن جوړ نشي تر څو چې د خپل مسلمان ورور لپاره هغه څیز خوښ نه کړي
چې ځان ته یې خوښوي. چې ځان ته یې خوښوي نو بل ته به هم خوښوي. داسې نه چې ځان ته یې خوښوي بل ته یې بد ګڼي او چې ځان ته یې بد ګڼي بل ته یې خوښ ګڼي. نه کامل مسلمان هغه دی څه چې ځان ته خوښوي بل ته به یې خوښوي او چې ځان ته یې بد ګڼي بل ته به یې بد ګڼي. ذکر شوی مبارک حدیث د ټولنیز ژوند د اجتماعي ژوند د اصلاح او په دې اړه د اصولو ټاکلو لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. دا چې یو مسلمان له بل مسلمان سره باید څنګه واوسیږي د دغه حدیث شریف په مټې په ډېره اسانه طریقه پیژندګلوي کیدی شي. هغه دا چې مسلمان باید د نورو خلکو لپاره هغه څه خوښ کړي چې ځان ته یې خوښوي. کله ده سره بدزباني وکړل شي نو بد یې ګڼي او ناراضه کیږي او که نرمي ورسره وشي نو ښه یې ګڼي او خوشحاله کیږي. همدغه ذاتي تجربه باید دی له نورو سره هم عملي کړي. له چا سره تلخ کلامي ونه کړي. له خپل او پردي سره په خبرو کې نرمه لهجه خپله کړي او تل له مینې او محبت څخه کار واخلي. د صالح انسان زړه له خیرخواهۍ څخه ډک وي، له مینې او محبت څخه ډک وي. د چا بد نه غواړي ځکه دی پوهیږي چې د نورو بد غوښتل له خپل ځان سره ظلم دی. د نورو بد غوښتل یوازې د نورو بد غوښتل نه دي، له دې سره سره دا په حقیقت کې د خپل ځان بدخواهي هم ده. ګورې قدرمنو اورېدونکو، د نورو بد غوښتل یوازې د نورو بد غوښتل نه دي، له دې سره سره دا په حقیقت کې د خپل ځان بدخواهي هم ده. انسان ته پکار ده که د نورو خیرخوا نشي جوړېدی نو لږ تر لږه د خپل ذات خیرخوا خو دې جوړ شي. نورو ته که ورکړه نه غواړي نو خپل ځان خو دې نه محروموي. د نورو لپاره که ژوند نه غواړي نو لږ تر لږه د ځان لپاره خو دې ژوندی اوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته په خپلو کې د مینې او محبت څومره بهترین پیغام پرې ایښی او فرمایلي دي چې المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مؤمن د الفت مسکن او مصدر او په هغه چا کې هیڅ خیر نشته په هغه مسلمان کې چې له چا سره مینه او محبت نه کوي او نه له ده سره څوک مینه او محبت کولی شي. نه دی له چا سره مینه محبت کوي او نه له ده سره څوک مینه محبت کولی شي. همداراز که ده ته څوک جائز حق ورنکړي نو دی سخت ناراضه کیږي او خفه کیږي. مسلمان باید همدغه معامله له نور سره هم وکړي. که پر ده باندې د چا حق وي باید په خوښۍ سره یې ادا کړي او د نور له حق تلفۍ څخه په کامله توګه ځان وژغوري. همداراز که له ده سره یو څوک وعده وکړي او پوره یې نه کړي نو دی بې حد زیات تکلیف محسوسوي. مسلمان باید د نورو په اړه د دې څخه سبق واخلي. که یو چا سره وعده وکړي نو حتما یې باید پوره کړي. باید په قاموس کې له چا سره د وعده خلافۍ ټکی وجود ونه لري. هسې ونه وایي چې ده وعده خلافي را سره وکړه زه به یې هم ورسره کوم. ده چې بد وکړه ته ولې بد کړه؟ د الله تعالی رسول خو د بد ځواب په ښو سره ورکولو. همداسې باید فکر وکړلی شي که یو څوک نقصان ورته ورسوي نو فورا قهر او غصه ورځي. همدغه قیاس باید د نورو په حق کې هم وکړي. د همدغې ذاتي تجربې په اساس باید کړنه ترسره کړي. هیڅ چاته د نقصان نه رسوي بلکې همیش دا کوشش کوي چې څنګه د ټولنې یو بهترین غړی د خیر مصدر او یو نیک انسان له ځانه جوړ کړي چې تل د نورو لپاره نفع رسوونکی ثابت شي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ینفع الناس، یعنی بهتر د خلکو هغه دی چې نورو ته یې ګټه ورسوي. مطلب دا چې مؤمن باید یو حساس خیر رسوونکی انسان وي. د ده حساسیت دی دې ته مجبور کړي چې د نورو په حق کې داسې جوړ شي لکه نور وګړي چې د خپل ځان په حق کې لیدل غواړي.
بلکې تر هغه هم لا پورته. د صحیح بخاري په روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو. قیل ومن یا رسول الله؟ قال والذي لا يأمن جاره بوائقه او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په الله قسم هغه کس مؤمن نه ده، په الله قسم هغه کس مؤمن نه ده، په الله قسم هغه کس مؤمن نه ده. ان درې وارې قسم یاد کړ. یوه وپوښتل یا رسول الله څوک یاده، څوک پوره مؤمن نه ده؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه چې ګاونډی ځینې په امن نه وي. او په بل روایت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. نبی علیه السلام فرمای په هغه ذات قسم چې زما روح په ید بلا کیف کې ده، هیڅ بنده تر هغو نشي مسلمان کېدی څو چې زړه او ژبه یې نوي مسلمان شوي، یعنې چې نور خلک ترنه په امن نه وي، او تر هغه وخته نشي مؤمن کېدی چې ګاونډی له شرارتونو محفوظ نه وي. نن موږ ګورو چې ګاوند له ګاونډي سره څنګه، کلی له کلي سره څنګه، حتی ملکونه له ملکونو سره څنګه په ګاوند کې چې یو بل ته اور سره جوړ کړی. او پیغمبر علیه السلام دغسې ګاوند مسلمان نه شمېري. له دې څخه معلومه شوه چې ایمان او ګاونډي ته تکلیف رسول دواړه یو ځای نه سره جمع کړي. چې ایمان وي نو ګاونډي ته به تکلیف ورکول نه وي، او چیرې چې ګاونډي ته ازار رسیږي نو یقینا هلته ایمان وجود نه لري. پر کوم مقام چې پلان وي نو شاوخوا سیمه یې حتما معطر کړي وي او خلکو ته یې خوشبویي. دا امکان نه لري چې ښکلي خوشبویه ګلان دې ولاړ وي مګر سیمې ته دې د بدبویي ډالۍ ورکوي او بدخوندي دې خپروي. مسلمان باید د ګل حیثیت ولري چې خوشبویي خپره کړي، نه دا چې بدبویي خپره کړي. همداراز مؤمن د الله تعالی یو ژوندی ګل ده. هغه چې کوم ځای موجود وي نو حتما سیمه د خوشبودار سلوک په نعمت نازوي، او که په یو ماحول کې خلکو ته د بدبویه سلوک تجربه وي نو یقین باید ودرلودل شي چې هلته ایمان شتون نه لري او نه د مؤمن کوم وجود شته. ګورې قدرمنو اورېدونکو، دا څو کلمې بیا پر کوم مقام چې ګلان او من معطر کړي وي او خلکو ته خوشبویي او خیر رسیږي، دا امکان نه لري چې ښکلي خوشبویه ګلان او مسلمان دې ولاړ وي مګر سیمې ته ډالۍ دې خپروي. مسلمان د ګل حیثیت لري چې خوشبویي خپره کړي. مؤمن د الله هغه چې کوم ځای موجود وي نو حتما سیمه نعمت نیازوي، او که په یو ماحول کې خلکو نو یقین باید ودرلودل شي چې هلته ایمان شتون نه لري او نه د مؤمن کوم وجود شته. الله تعالی دې موږ ټولو ته چې څه وویل شول د عمل کول را په برخه کې، او یقین وکړئ چې د مقدس دین ټولې لارښوونې چې د ژوند په هره برخه کې وړاندې شوي د عمل پرې وشي او په غور او دقت سره د ښه په غوږونو واورېدل شي. دې کې به شک نه وي چې زړونه به ډاډمن وي، د رښتوني او خوشحاله ژوند به څښتنان. راځئ چې په ډېرې عاجزۍ اخلاص سره الله تعالی لاسونه پورته کړو او د زړه له تله ووایو چې یا الله زموږ جسمي او روحي مرضونه ورک کړي، ټولنه مې اصلاح کړي، واقعي مسلمانه وګرځئ
او داسې امن و ارامي او خوشحالي راولي چې د افغانانو دین او عقیده او د افغانستان حریت او استقلال خوندي او ناارام زړونه ارام او د رښتوني ژوند تېرولو څښتنان شي. آمین یا رب العالمین وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.